طالبانو څنګه ولې د الله ګل مجاهد غوږونه تاو کړل؟ مجاهد ولې ډیر سپک شو؟ په دې اړه ټول حقیقتونه او همدارنګه د خلکو غبرګونونه کولی شئ په دغه ویډیو کې وګورئ. په ټولنیزو رسنیو کې د الله ګل مجاهد و ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې طالبان د الله ګل مجاهد غوږونه تاووي، لونګۍ ترې غورځوي او د بدو ردو ویلو ترڅنګ په سپیړو یې هم وهي. د طالبانو له لورې د ولسي جرګې پخواني غړي الله ګل مجاهد نیول کېدو او وهل کېدلو یوه بله ویډیو هم شته. دغه دویمه ویډیو کې له خبرو ښکاري چې الله ګل او د هغه کسانو د طالبانو پر وړاندې مقاومت کړی وو. د طالبانو دغه چلند د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو غندلې او صحرایي محکمه یې بللې ده، خو ګڼ شمېر یې بیا دا کار ستایلی هم دی. یوسف خان وایي الله ګل مجاهد هغه څوک دی چې اشرف غني او ټول حکومت ته به یې اخطارونه ورکول، په دغه سپینه ږیره یې مه خطا کیږئ، سمدم بدماش یې له ځانه جوړ کړی و. مریم امرخیلي ویلي دي چې نور بیخي هیڅ نه وایو، د ده سپینې ږیرې ته به یې کتلي وو، دومره توهینامیز چلن نه و پکار. دا ډول چلن به کوم پیغام ولري؟ زه د ده په تیر شخصیت هیڅ ډول تبصره نه کومه، خدای بیخي سوچه کافر. آیا د ده د سپینې ږیرې خیال نه و پکار؟ سید شاه سقیم چې په تیر حکومت کې د محلي ارګانونو رئیس و، په دې اړه یې لیکلي دي نمک حرامي مه کوئ. په تیر نظام کې که څوک برباد و، یو به یې زه او نور به مې نږدې ملګري وي. تهدید، ګواښ، تاوان رسول څه مو ونه لیدل. حتی په یوه مقاله کې ممنوع الخروج وم، یوه ورځ یې په کانټینر کې اچولی او بیا په ضمانت له زندانه راووتم. د نظام تر اخرو ورځو پر هوایي ډګرونو ممنوع الخروج پاتې وم. دا ټول په دې ګناه چې د اطلاعاتو او کلتور یوې معینې ملي خیانت کړی و او ما هم رسوا کړه. همدې الله ګل مجاهد 4 کاله وکړولم، خلک یې وژلي او ځمکې لاندې یې کړي وي، خو نن ورځ چې په کوم حالت دی په خدای ورسره ومې ژړل. هر څه چې وي ږیره یې په دې وطن کې سپینه شوې، پټکۍ تړي، مشر دی، سپکاوی به یې نیم خپل وي، خو نیم ورسره د درست افغانستان پټکۍ په سپېړه وهل کیږي. موږ خو برباد وو، دا اوس هم یتیم په ژړا مخته دی. خو دا تاسو ځینې په جمهوریت آباد وئ، د هغو خو ورځو له سترګو خو سپکه خوله مه پسې خوځوئ، تاسې سپک ښکارئ. زه د وطن زوی یم چې هر څومره بد راسره شوي تر بور لمر ته نشم پرېښودی. ستاسو له ملتیا ډېره زیاته مننه. که تاسو هم په دې اړه کوم څه ویل غواړئ نو کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. همدارنګه زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په تمه اوسئ. تر بیا لا مو مل شه، ښه وخت ولرئ.